د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي د شخصي روغتیايي سکتورونو د ارزونو په پایله کې ډیری شخصي روغتیايي سکتورونو د عامه روغتیا قوانین پلي کړي او پاتې نور یې د خپل اسنادو په قانوني کولو لګیا دي. دوی د غراض د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې د ښاري حفظ الصحې په مخه له درملتونونو، کلینیکونو، هوټلونو، سلمانیو او قصابیو څخه لیدنه وکړه. نظر تیرو کلونو ته د موږ صحي شخصي سکتور ان شاء الله رحمان و زیاتره اسناد جوړ کړي دي او د صحي بررسي قوانینو ته غاړه ایښودلې ده. دې ترڅنګ مو سلماني، حمام، قصابي، هوټلونه دا هم د په ګډه سره د موږ وکته او خپل کوم چې د قوانینو صحي بررسي کوم اصول وو اول یې په ځان عملي کړي وو او کوم چا چې یوه اندازه پاتې وو هغې غاړه کښېښوده دې ته چې په راتلونکي به حتما د صحي قوانینو ته دوی غاړه ایږدي. بلخوا په یاد ولایت کې ډیری ناروغ لرونکي کسان په شخصي درملتونونو کې د درملو له لوړو بیو شکایت کوي او پر وینا یې چې دوی نه توانیږي چې خپلو ناروغانو ته درمل واخلي. زه خپله یعنې کله کله مریضان راولم، شخصي مریضان لرم کلینیک ته د همدرد ته، یعنې تقریبا یوه نسخه 1.5 روپۍ 100 روپۍ نه کمه نسخه ما نه ده اخیستې، نو ډېرې قیمتي دي. الله پاک دې هغه وکړي. نو کوم مخکیني درمل مثال هغه کمزوري دلته واخلې په جګه بیه درکړي، هلته کار نه کوي، نه هغه مرض ورسره کوي، د یوه مرض اخلي بل مرض پیدا کوي ورته مثال. داسې مشکلات دي. ورته مهال په میدان ښار بازار کې د شخصي درملتونونو مسؤلین وایي د عامې روغتیا ټول قوانین به پر ځان پلي کړي. دا یو غټ مسؤلیت نو بنان په دې باندې موږ په دې باندې بالکل کار کوو چې مثلا تر شاته تاریخ تیر درمل ورنکو، تاریخ حتی چې تاریخ کم وي لا موږ هغه اخلو په ماغه د تاریخ تیر درمل په ځای کې اچو، بس کله چې بیا ته سیټیم په سرازي ورکوي. د ویلو د چې په دغه ولایت کې د عامې روغتیا مسؤلینو څه موده وړاندې هم د ولایت په کچه له بېلابېلو درملتونونو او خوراکه پلورنځیو څخه 7 ټنه تاریخ تیره درمل او غذایي توکي راټول او سوځولي دي.